راشد د کرکټ خان 5مه برخه. پخوا تر دې چې د کرکټ لوبه په راشد خان د نړۍ نورو هیوادونو او ښارونو ګس او ګام کړي، لومړی پرې کابل وکتي. هغه کابل چې د افغانانو د سیاست، تاریخ او د اوښتنو پلازمینه ده. راشد خان د نړۍ په 5 لویو وچو اسیا، اروپا، افریقا، امریکا او استرالیا کې د کرکټ لوبې کړي، خو دا ټول داستان یې د کابل له ښار څخه پیل شوی. هغه به د خپلې کورنۍ له مشرانو څخه د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل ستاینې اورېدې. د ده په ذهن کې د کابل یو ښکلی تصویر حک شوی و. ډاډمن و چې ورځ په خامخا د ماهیپر له پیچمونو دنګو غرونو لارو کې کابل ته ځي. په لاره کې د هسکو غرونو او د کابل د بهان سیند ننداره کوي. د وطن د مالکیت احساس په یې زړه تازه کوي. په استرالیا کې د 2024 کال د شلاوریزو په نړیوال کپ کې مې یو ځل له راشد خان څخه داسې مهال وپوښتل چې ماښام و او موږ په نړۍ کې د کرکټ د لوی لوبغاړي ملبورن کرکټ ګراوند ته نږدې په یو هوټل کې په لوړ منزل کې ناست وو. د ملبورن ښار څراغانو ما راشد خان ته وویل، تاسو د نړۍ ډېر هیوادونو ته تللي یاست، سفرونه مو کړي او ډېر ښارونه مو لیدلي دي. ستاسو د خوښې ښار کوم یو دی؟ راشد خان زما د پوښتنې په اورېدو حیران سو. سترګې یې خوږې سوې. له فکر کولو پرته یې وویل، کابل خپل وطن د نړۍ په هیڅ ځای کې نه پیدا کېږي. کابل عجیب ښار دی. یو ځل چې پکښې واوسېدې بیا دې زړه ترې نه کېږي چې ولاړ سې. زه چې په لومړي ځل په کوچنیوالي کې له پلار سره کابل ته تللی وم، فکر مې کوي کابل بل هیواد دی. هغه وخت مې فکر دا و چې همدا ننګرهار بیا د جلال آباد ښار ټول افغانستان دی. د ماشومانو د فکر دنیا همدومره کوچنۍ وي. د 2012 کال د سپټمبر د میاشتې لومړۍ ورځې دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سپورټ مسؤل عبدالمومن حکیار بختانی د کډوالو لوبډلې لوبغاړو ته وویل چې ټول به سهار په 7 بجو باندې د پېښور ښار ته شیرپاو ګراوند مخې ته ځانونه رسوي. لوبغاړي همداسې کوي. راشد خان سهار وختي دغه ځای ته ځان رسوي. فلاین کوچ موټر کرایه کېږي، د سفر دعا ویل کېږي او د کډوالو لوبډله مخ په کابل روانېږي. د لوبغاړو په منځ کې داسې هلکان هم شته چې په اول ځل کابل ته ځي. دوی په کډوالي کې د وطن پالنې او د ملکیت احساس ډېر نه کوي، خو کابل ته په روانېدو یې زړونه او روحونه سرشاره سوي وو. هلکان په موټر کې ټوکې ټکالې، خنداوې او خبرې کوي. تورخم کې بل فلاین کوچ موټر کرایه کېږي او کله چې سروبي ته رسیږي، راشد خان او نور افغان ځوانانو د کابل سیند د نغلو بند او طبیعي نندارې ته حق پک حیران پاتې کېږي. له مومن حکیار څخه هیله کوي چې په سروبي کې د رئیس باغ په نوم د سیند په غاړه سیمې ته موټر تاو کړي چې دوی د خپل وطن په اوبو مخونه ووینځي او نرمه هوا یې تنفس کړي. حکیار ورته په ټوکو کې وایي، وه هلکه، د کابل سیند ډېر خطرناک دی، د پېښور څخه په موټر کې راوستلی یاست. داسې نه چې سیند مو بیرته راڅخه پېښور ته یوسي. ټول هلکان خاندي او موټر د رئیس د باغ په لوري دمې ته تاویږي. راشد خان همدلته د کابل سیند په یخو اوبو خپل مخ مینځي. لوبغاړي د سیند په څنډو کې اوبو ته ننوځي او تصویرونه اخلي. د افغان کډوالو لوبغاړي د ماهیپر د غرونو لړۍ ته په داخلېدو او لیدو حیرانېږي. دا څومره ښکلي غرونه دي، موږ خو کالام، مري او نورو ځایونو ته هم تللي یو، خو دا بیخي ښکلی دی. رښتیا هم وطن ښکلی وي. د خدای بخښلي صدیق پسرلي صاحب شعر دی، هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو، کب ته وي خوږې د سمندر اوبه. مازدیګر قضا د دوی موټر د کابل په ښار ننوځي او د کابل ښار د مکریانو د اپارتمانونو مرنجان غونډۍ او په غرونو کې د څراغان کورونو په لیدو د افغان لوبغاړو سترګې ځلیږي. کابل رښتیا هم ډېرو افغانانو ته په دې دنیا جنت دی.